د دې زنانو د ټولګي نه یو زنانه راپاڅېده صفعاء الخدین چې د هغې په دې نینګو کې تورې تورې کرښې راغلې وي. یو زنانه راپاڅېده چې د هغې په دې نینګو کې څه وي، یعنې هغه سرمن داسې بدلی شي که نه دومره راګونجي شي چې له لرې نو ته سړی ګوري سړی دا پکې تورې کرښې راغلي دي. دلته هغه کسان سخت خوشحاله شي، که مولیان دي او که عوام دي، چې بعض مولیان هم دا وایي زنانو دپاره مخ پټول لازم نه دي. وایي ګوره زنانو دپاره مخ پټول لازم دي که نه دي؟ نه دي. ولې؟ زنانه مخ ښکاره و. دلیل په دی چې ښکاره و ځکه چې جابر رضی الله عنه وایي چې د هغې په مخ کې تورې کرښې وي. نو د مخ تورې کرښې ورته څنګه معلومې شوې؟ خو مخ ښکاره و که نو بیا درته وایم چې بغیر د علماو نه نه شل کېږي که نه شل کېږي. دا ته څوک وي ته به څه جواب ورکړي چې څوک پورې د عالم نه نه اورېدلی یا د علماو سره نه ناست یو ګربولې بل ګربولې. د دې جواب دا دی، ډېر جوابونه دي. یو جواب دا دی چې دا واقعه د حجاب د لازمېدو نه مخکې راغلې ده. یعنې الله رب العزت لا حجاب لازم کړی نه و، د سورة الاحزاب د آیتونه لا نه راغلي او دا واقعه راغلې ده. نو دا د هغې نه مخکې وه، د هغې نه مخکې به بعضو زنانو مخ پټو، چا به نه پټو. یو جواب دا دی. بل ډېر ښایسته جواب دا دی چې د دې زنانه عمر دومره ډېرو چې مخکې کرښې راغلې وي، نو د داسې زنانه د مخ ښکاره کولو خو اجازت شریعت کې شته. سورة النور کې دي نه چې هغه زنانه چې څه شهوت نه لري، نه سړو ته زړه کېږي نه د سړو دې ته زړه کېږي، هم سړی شو، نو که چېرته دا حجاب ونه کړي، زیاتي جامه ونه چې زیاتي جامه د حجاب ته وایي، د برقې ته وایي، که چېرته دا ونه چې دا استعمال نه کړي نو په دې څه ګناه هغه نشته. نو دا زنانه مشره وه که کشره وه؟ دلیل پې سره چې مشره وه، په مخ کې کرښې راغلي او چې مخ کې دومره کرښې راشي چې د درې نو ته سړی ګوري سړی تورې کرښې پکې راغلي دي، نو د دې عمر هغه ډېر زیات دی. نو د هغوی لپاره دې کې څه دلیل نشته، هېڅ دلیل پکې نشته. که دا اولنی جواب ورکړې دا هم واضح دی چې واقعه د حجاب د لازمېدو نه مخکې ده. که دا بل جواب ورکړې دا هم واضح دی چې دا زنانه څه وه، دا مشره وه. دا زنانه راپاڅېده وي لم یا رسول الله، ولې د الله پیغمبره ولې به زنانه جهنم ته ډېرې شي؟ د دې نه ګوره دا فایده راووته چې په مسله ځان پوه کوه. اگر که مخامخ سړی انتهایي قدرمن او مشر سړی دی. زموږ په دې ملکونو کې بعضو مولیانو صاحبانو په سوال باندې څه لګولې ده؟ پابندي، او دا بې ادبي ګڼي، دا ګستاخي ګڼي. زمونږ والد صاحب الله دې پرې رحمتونه راوورئ، هغه وایي زمونږ هلکوالی یو پیر چېرته وي کېناستو و به نوم بیانونه به نه وکړو، یو ورځ داسې کېناستو چېرته، نو هغه یو کس پکې په اخره کې سوال وکړو، وایي مولوي صاحب دا مسله هغه ورته داسې بد بد کتو، او موږ هم ډېر تعجب وکړو ځکه چې اول پیر موږ وینو چې سوال کېږي. نو چې ده کله سوال وکړو ته چې مولوي صاحب زما یو سوال دی، هغه ته چې کښېنه د سوال زویه د تپوس زویه ته د تپوس نه شوې. نو موږ هم دغه سړی ورټو، دغه خپل ملګری هم ورټو چې بې ادبه ګستاخه تا د دین معلومات کول ګستاخه تا په دین ځان پوه کو. اصل مشکل دلته دا دی چې د دغه یار سره ماتې نشته، که ته دې تپوسونه کوې ته پکې نښلي. هلته خو قصه د یوسف علیه السلام او د زلیخې، د لیلا او د مجنون، د اسرائیلي روایات چې کوم دي اکثر بې سنده، او دا یو څو قصې دي. نو په دې کاروبار روان دی، نو چې اوس تپوسونه شروع شي نو بیا خو کار څه شو، بیا کار ګډوډ شو. ما ته ملګري قصه کوله، هغه په چوټۍ تللی و، هغه خو د درسونو مرسونو کې ډېر ناست و، ډېر پوه سړی و او د سوالونو سره عادت شوی. چې کینې ته لاړه دا خو یې هلته هم کوو. مولوي صاحب به ولیدو، مولوي صاحب تپوس کړی مسله به ورته راغلې، حق دی حق دی. اوس که ماته یو سړی دې ځای کې و یا په لاره کې یا په کور کې یا ټلیفون کې زما تپوس ته زه ورته بې عزته کوم، نو بیا ماله پکار ده چې زه د علم ته خپل نسبت نه کوم چې دې زما نه تپوس نه کوي چا خواله ورشي. ته چې ډاکټر خواله ورشي ته ورته ډاکټر صاحب زما دا معده چې دی په دې درد لازم ته کښېنه د معدې زویه، نو ته به ورته لازم وایي چې ډاکټر صاحب ته داسې دلته څه دی، ته ما خبرې ته نه پرېږدې، ته ما سوال ته نه پرېږدې، نو ته دلته په دې کرسۍ کې څه دغه شان د علم مسله ده چې دې ما سوال ته که په سوال پوهه نه شوي جواب نه درکړو داسې عیب نه دی. لوی لوی علماو دا ټکي ویلی دي چې دې مسلې ما ته پته نشته، ته مو وایه ما ته پته نشته، یا زه به وګورم، زه به معلومات وکړم. سوال باندې صحیح پابندي، سوال به ته نه کړي، که سوال کوې نو دا څه شوه، دا ګستاخي شو. بیا چې علم مشهور ډېر د ده نه به د چا پلار بیا تپوس کړي،
هغه عام مولوي صاحب نه نشي کولی مشرانو نه به څه تپوس وکړي